ولسم لامل له نرمۍ کار واخله. نرمۍ چې په هر شي کې راسي ښکلا وربخي، او کوم شی چې ترې بې برخې سي هغه بد ښکاري. په وینا کې له نرمۍ کار اخیستل او له خندا ډکه خلو او حیا هغه څه دي چې انسان ته نیکمرغي وربخي. ښایسته خبره او د مسلمان سره د مخ کېدو پر مهال هغه ته داسې څه ویل چې زړه یې پرېښه سي د نیکمرغه خلکو ګاڼه ده، او دا د مسلمان صفت دی. د دې مثال داسې دی لکه مچۍ چې ښه خواړه خوري او ښه شیان یعنې شهد جوړوي، او کله چې پر یوه ګل کیني نه یې شکوي، ځکه الله تعالی د نرمۍ په بدل کې هغه څه ورکوي چې د سختۍ په بدل کې یې نه ورکوي. په ټولنه کې هر ډول خلک سته. ځینې یې داسې دي چې خلک یې په یو مجلس کې د راتلو لپاره لارې څاري، او دا ځکه چې په هر یو کار کې یې له خلکو سره له نرمۍ او نیکې رویې کار اخیستی. خو ځینې داسې هم سته چې مجلس ته په راتلو سره یې خلک خواشیني کېږي. دا بدمرغه خلک بد اخلاقه دي، نو ځکه یې څوک په خوا کېناستلو ته نه خوشحالېږي. د دوستانو ګټل ځانګړی فن دی چې نیکان او هوښیار خلک پرې پوهیږي. دوی تل هڅه کوي له خلکو سره ښې اړیکې جوړې کړي او ټول خلک دوستان کړي. خو که پر دې نه کیږي، نو بیا د دې لپاره له الله تعالی نه دعاګانې غواړي. د دې نیکمرغه خلکو لپاره د ښو اخلاقو ځانګړی قانون وي چې عنوان یې دا دی: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. د بدۍ مخنیوي په هغه نیکۍ سره وکړه چې هغه ډیره ښه وي. ته به وګورې چې له تا سره چې د چا دښمني لوېدلې وه، هغه دې لکه صمیمي دوست ګرځېدلی دی. دوی په خپلو عاطفو سره د خلکو د کینو دیوالونه نړوي. په خپل صبر د خلکو بدۍ پر نیکیو بدلوي، بدۍ یې هیروي او نیکۍ یې یادوي، چې له دې امله یې خلک له شر نه په امان کې وي او له همدې امله مسلمان بلل کیږي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. مسلمان هماغه دی چې نور خلک د ژبې او لاس له ضرر نه خوندي وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. او مؤمن هغه چاته ویل کیږي چې نور خلک ترې د خپلو وینو او مالونو په اړه په امن کې وي. الله تعالی ما ته امر کړی دی چې له هغه چا سره خپلوي جوړه کړم چې هغه یې له ما سره پرې کوي، او هغه څوک وبخم چې پر ما ظلم وکړي، او هغه چاته ورکړه وکړم چې ما ته څه نه راکوي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. غصه خوړونکي دي او خلکو ته بخښنه کوونکي دي. د پورتنیو صفتونو خاوندانو ته زیری دی چې الله تعالی به ورته ډیر زر ښایسته بدله د زړه ډاډ او اطمینان ور په برخه کړي. د چا له شر نه چې خلک خوندي سول، دی به د دوی له شر نه خوندي وي، او په داسې حال کې به ویده کیږي چې سترګې به یخي، ښه به آرام وي. د دې ترڅنګ داسې کس ته د اخروي ثواب زیری دی چې دا ډیر ستر ثواب او اجر دی. په دې کې ډیر زیات نعمتونه دي، په زړه پورې باغونه او ښکلي ویالې دي. اللهم انا اسألك الجنة وعوذ بك من النار.